السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما محترم و عزتمندو، نن په دې پروفیتن دور کې انسان هر طرف نه مشکلات او پریشانیانو ګیر کړی دی. هر طرف ته بیماریانې، معاشي تنګي، جنګونه او نفسیاتي ستونزې. لیکن تاسو ته دا پته ده چې قرآن پاک کې یو داسې دعا ښودلې شوې ده چې انسان هغه ووایي الله جل جلاله سره تعلق مضبوطیږي او په هغې سره مشکلات رستو کیږي. نن به موږ د هغه آیات متعلق خبره کوو. د انسان فطرت دا دی چې کله په ده باندې مصیبت راځي، خوا که دا بیماری وي، زلزله وي، طوفان وي یا بله پریشانی وي، نو دی فوراً الله جل جلاله طرف ته اشاره شروع کی. دی وی دا ټول تقدیر دی، الله جل جلاله زه بیماره کړم، الله جل جلاله په ما باندې دا مصیبت راوستی دی. خو موږ له په دې خبره باندې پوهېدل پکار دي چې ځمکه او اسمان چې کوم فساد په دې کې ظاهریږي، دا په اصل کې زمونږ هغه لاسونو چې کوم عملونه کړي د هغې نتیجه ده. الله جل جلاله قرآن کریم کې په واضح طور باندې فرمایلی دي او کوم مصیبتونه چې په تاسو باندې راځي دا ستاسو د لاسونو عملونه دي. ډېرې خطاګانې الله جل جلاله تاسو ته معاف کوي، لیکن د بدقسمتۍ نه انسان د خپلو غلطیانې نه تسلیم نه په ځای د دې چې الله جل جلاله باندې دغه الزام ولګوي. حالن کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي چې په مسلمان باندې کوم تکلیف راځي، خوا که هغه یو ازغې ولی نه وي، د هغې په ذریعه الله جل جلاله انسان ته ګناهونه معاف کوي. نو موږ ته دا موقع ملاویږي چې د خپلو خطاګانو ازاله وکړو، لیکن موږ کې ضد د انانیت چې دی هغه پروت دی، موږ شکوې کوو. الله جل جلاله موږ هم داسې نه پرېښي. موږ ته د خپلو مصیبتونو د ختمولو لاره ښودلې ده او د هغې طریقه یې راته ښودلې ده. د دغې په تناظر کې الله جل جلاله سوره انبیا کې آیات نمبر 46 کې فرمایي، وی الله جل جلاله له طرف نه که عذاب نازل شي، یو معمولي غونته کې اشاره درته میلاو شي، نو دوی بیا چیغې وهي چې های افسوس زما بدبختي، بېشک ما ظلم په ځان پخپله کړی دی. دلته د پوهېدلو خبره دا ده چې دا آیات د کافرانو د مشرکینو په باره کې نازل شوی دی، لیکن سبق هر مسلمان دپاره دی چې د برې نه کوم مصیبت راځي فوراً موږ دغه اعلان کوو چې یا ویلنا انا کنا ظالمین، ای زما بربادۍ، بېشکه موږ په ځان باندې ظلم کړی دی. موږ چې دغه اعتراف ته خپلې خطا وکړو، د دې برکت څه دی؟ خپله خطا په خپله ومنو او انسان الله جل جلاله ته لاسونه خواره کړي او د خپلې غلطۍ اعلان وکړي چې ما په ځان باندې ظلم کړی دی. الله جل جلاله ډیر رحم والا دی. یو انسان د بل انسان غلطي ومني نو هغه یې معاف کوي، نو الله جل جلاله څومره غفور الرحیم دی. مفسرین فرمایي چې د دې آیات کې الله جل جلاله موږ ته دا سبق راکړی دی چې کله د الله جل جلاله عذاب راشي، دغه الفاظو په ذریعې سره موږ توبه وباسو او دغه طریقه ده د معافۍ چې الله جل جلاله موږ نه راضي شي او زموږ ګناهونه معاف کړي، زموږ حالات بدل کړي. لیکن اصل مسله دا ده چې انسان اوري مګر په زړه سره یې نه. الله جل جلاله فرمایي د بعضې خلکو په باره کې چې دوی په غوږونو سره اوري خو کاڼه دي، مراد دلته ترېنه زړه د کوڼوالی دی. تاسو به دا سوچ کړئ چې په دنیا کې دوه قسمه ړانده دي، یو د سترګو ړانده دي، بل د زړه ړانده دي. مثال په طور صحابي رسول حضرت عبدالله ابن مکتوم رضی الله تعالی عنه واقعه ډیره مشهوره ده. دا په سترګو نابینا صحابي و، لیکن د ده زړه د الله جل جلاله د نور نه ډک. لیکن یوه پیره نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قریشو لوی سردارانو ته دعوت ورکو. حضرت عبدالله ابن مکتوم رضی الله تعالی عنه حاضر شو او وی یا رسول الله ما ته څه وښایه چې تا ته کوم الله جل جلاله ښودلی دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د راتلو نه لږ شان څه ناګواري محسوسه کړه، صرف د ده نه توجه هغې طرف ته کړه. الله جل جلاله فوراً سوره عبسه ابتدایي آیاتونه نازل کړه او تنبیه وفرمایله چې ګورئ الله جل جلاله یو صحابي دومره مرتبه اوچته کړې ده، د هغې د وجې نه پوره صورت الله جل جلاله قرآن کریم کې نازل کړ.
او خپل نبی مخاطب. محترم فرق داري چې ابو جهل پسترګو باندې قتل لیکن د زړه نه ړوندو. عبدالله ابن مکتوم رضی الله تعالی عنہ د سترګو نه ړوندو نابیناو لیکن صاحب بصیرت. په دې آیت کې الله جل جلاله فرمایي چې باري خلق هغه کانه دي هغه واوري خو اوري نه. عذاب آیاتونه چې کله واوري هغه باندې عمل نه کوي. زما محترم او عزتمندو، انسان په دغه آیات باندې عمل وکي او د خپل ګناہوں اعتراف وکي. یا ویلنا انا كنا ظالمین. اصل توبه د استغفار اعلی ترین صورت هم دقه دی. دا یو صرف دعا نه ده بلکې دا یو نظام دی چې کله انسان په حقیقت کې دا وګڼي او پیژني چې په ما به ځان باندې ظلم کړی دی، د دې نه وروسته الله جل جلاله ته رجوع کی. الله جل جلاله فرمایي چې زه د خپل بنده توبه قبلوم. یاد اوسادئ په دې فتنو په دور کې منګ اوسېږو، منګ ته بیماریان دي راځي، زمنګ معاشي حالات بدل دي، هر طرف ته جنگونه او قتل او غارت دی. که منګ وغواړو د الله جل جلاله دا تمام ازمایښونه نزان اوساتو نو منګ سره دوه لارې دي. الله جل جلاله ته عاجزي د خپل ګناهونو اعتراف او د هغې سره یا ویلنا انا كنا ظالمین ورد. راځو د دې عمل کولو طریقې طرف ته چې په کوم کور کې مصیبت وي، په کوم کور کې بیماری وي، تنگ دستی وي یا پریشانی وي، د الله جل جلاله وعده فرمایلی ده په دغه الفاظو ویلو سره الله جل جلاله دا ټولې پریشانیانې لرې کوي. د دې د ویلو دا آیات یا ویلنا انا كنا ظالمین روزانه او یا پیری یویش ورځې مسلسل اولولو دې سره سره دعا وکړو. دا یو مشکل عمل نه دی بلکې په ټوله ورځ کې دا وظیفه کولی شي چې یو انسان ووایي چې ای زما بربادی بېشکه زه ما په ځان ظلم کړی دی. د دې مطلب دا دی چې دی خپله دفاع پرېږدي، دی خپل ځان الله ته تسلیموي او الله ته عاجزي خوښه ده، نو الله جل جلاله به د تمام مشکلات ختم کړي، د دعاګانې به قبول کړي او د ژوند به سره الله جل جلاله بدل کړي.